چې د بچي تربیت ته نه کوي ځګون دی لوی په دا غنه به لوی مصیبت جوړیږي د دغه بادشاہ د کسرا د فارس بادشاہ او زوی ته پیدا شو او زوی نیازبین مشوم دی مشوم د تربیت ته ګوره تربیت هغه تربیت ته سره انسان جوړیږي د شریعت د اسلام هغه مشوم ورو پرویز نومو دغه بادشاہ د پلار نوم یې ګورنوزو او د دیکه نوم یې د مشهور بادشاہ تیر شوی دی نوشیروان د دغه موسی د پرویز که زوی پیدا شو بس زوی نیازبین ساته دا زوی څه شی جوړ شو وایي چې تربیت بیرونه کې دغه یو ګنده سخوندر جوړ شو یو دومره ګنده سخوندر چې د دې پرویز ښځه وه شیرین نوم یې پرې عاشق شو په خپلې مور عاشق خدای دا بس اوم اقطع قصه اوږده ده خو هغه پلار یې مړ کړ دغه خرید دغه مېرې مور دپاره خپل پلار مړ کړ ګوره تربیت نه دی د پلار یې مړ کړ پلار ته په فکر د زوی خو د مال لوی شوی دی او نیازبین مې لوی کړی دی او ګنده لوی شوی دی او دې د هغه په مرض هم کړو هغه وله په المارۍ کې یو بوتل ایښودی او په هغه بوتل کې داروی زهر یې کړي او د پاسه پې لیکلي و چې دا دارو د مردانه قوت لپاره ډېر قیمتي شی مطلب یې دا و چې د دوی هر کله کې مړ کړي نو چې مړ کړي خو دې دې لانجه هم دی پاتې او عجیبه اتفاق دا و چې دې پرویز یو دوه کسان د حضور پاک مرګ پسې لېږلي او چارې یې وله ورکړې وې په زهرو کې یې وله څرې کړې وې ورشه نبي علیه السلام پسې خط را لېږلی و نبي علیه السلام دې پرویز ته خط ولیږه ته په ما ایمان راوړه هغه د نبي علیه السلام خط یې وشلاو ریز مریز یې نبی علیه السلام ورته خیره وکړه اللهم مزقهم کل ممزق خدای دې ریچې ریچې خط یې رانه نورو یو بل بادشاه له خط یې غلی هغه هم ایمان راونه خو د پیغمبر علیه السلام هغه خط یې د هډوکي په نله کې بند او د سر په پټکي کې به دلته ګرځاو د سر پټکي کې او د خط وشلو حضور پاک ورته خیره وکړه او داسې چلو که درونه غوسه شو تورې یې تېرې چالې یې په زهرو کې ومانډلې په زهرو به یې ورکړې یې ولاړ شی ورته ابوی یې شا کې چالې منډلې د شارې کم اسلام او حضور پاک الله دلته خدای څه وکړل هغه سمندر دې پرې لګي شو چې لګي شو د پلار یې قریب بر هغه ښځې ته یې پته ولګېدله چې دې الله خو زما دپاره پلار بر کړی دی دا خو ډېر لوی شرم وي چې زه ځې مهره مور یې مور دې زما په دې تاخلي هغې دارو خوړله مړه شوه هغه زوی چې راغی چې د پلار یې مړ کړ د پلار چې کوم خاص سامان و المارۍ یې کوله وکړه خاص سامان لري هغې کې بوتل پروت دی په بوتل یې لیکلي دي دواء نافع للباع چې دا هغه دارو دي چې د مردانه قوت دپاره ډېر زبردست تریاق دي هغه پلار ورته زهر بند کړي بس وي ښه دا اگر ما پلار کې دونه ښه دې ساتلې دا دارو ډنګ خوړل شیشه یې کونه وکړو ټول کارګر پخلی ور وړ چې غلانو له خو زهر و هغه هلته پرېوت بوتل لاړل ختم پلار د پیغمبر مبارک دعا ورته ولګېدل پلار مړ شو درېیم مړ شو ختم دا لورې واره په بادشاه کېنوله هغه دوه کسان چې کوم لېږلي هغې یې بلا پړکي سمدېږلي چې دا سوتمار کېنه نبي علیه السلام ته مخامخ کېناستل کېناستل اوس موقع تالاشکۍ کې په حضور پاک غورځار وکړي پیشنګ راغلی یې کوم ځای نه پیشب نوم خو د فارس نه راغلی و د کسرا د علاقې نه ګوره دا نه یو څه منافقت کوي که نه چې ځان ملګري کوو وایي چې چا را لېږلی یې ګورې مړه دي جبریل ما ته اوس اطلاع راکړې ده چې چا را لېږلی یې که نه زوی یې مړ دی ښځه یې مړه ده پلار یې مړ دی او تاسو څه له راغلي یې شاتم په طبیس لاندې څورې منډلې دي بس پوه شو څورې منډې په ما خو ځان نه راغلی نو خبره مې دې پوه لیکوله چې د زوی به ښه تربیت کوې او دعاګانې به کوې مور هم دا پکال چې زوی ښه تربیت وکړي دعا ورته وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په قرآن شریف کې الله تعالی مثال ورکوي دا د قرآن مثال هم د حضور پاک هم رشته یو مړی دی مړی او که دا مړی ته ورته یو کار دی تا مړی دی دې هغه شتې تا دې پیسې په تا ورکړي دي او دې لګیا دي د بل چا خدمت کوي نو ته به دا مړی به ستا خوښي ته به وایې چې بې خوله و بس یخوا کې پیسې لرم ما درکړي دي هغه شتې مې ډوډۍ زه درکړم جامه زه درکړم کور کې ما سره اوسېږي بجلي را باندې د ما خلق کېږي او ظالمه ما پرېږدې د بل چا ته لګې خدمتونه کوې دا غریبه څوک خوښ کړي چرې به هم خوښ نه کړي نو الله پیدا کړي جامه الله درکړي ډوډۍ الله درکړي ژوند خدای درکړه سترګې خدای درکړه دماغ خدای درکړه پوزه خدای درکړه بچې خدای درکړه نو بل څه ورکړه نو خدای به خپه کېږي او که الله به نه خپه کېږي دې ډېرې لوی قدرت او طاقت څخه یو نیک سړی په لاره روان دی
او یو متکبر انسان په اسور دی کبرجن په اسور دی اسیم ډیر قیمتي دی او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره یو خلک ته څوک یو خوا منډې وي څوک ته بل خوا منډې وي او د ده د انداز د دې شاه سوار د کبر دی د لویېدو دا نیک انسان دا ملا صاحب دا عالم دی ورته وایي ای برخوردار ودرېږه هغه ته چا ویلي شو چې ودرېږه هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا خیره راته ونه کړي ودرېږه څه وی وی ته څوک یې وی زه د بادشاه غلام وی بادشاه ته د نزدېکت هم شته که هسې غلام یې ځکه څوک غلام په څوکۍ ولاړ وي د دروازې څوک په بار پټو کې خدمت کوي نزدېکت ته هم ورته شته او که نه هسې وی غلام یم وی نه د بادشاه ډېر نږدې خادم ډېر نږدې وی څه مطلب څنګه نږدې یې څه مطلب وی زه دومره بادشاه ته نږدې ما دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم بل څوک نه یې چې دی یوازې زه ورسره یم زه یې مدد کوم چې دی اوږي شي زه وله ډوډۍ راوړم چې دی تږي شي زه وله اوبه راوړم چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم چې له دا جد پېښ شي زه ورمنډه وم دومره نږدې دی یوازې زه ورمنډه وم زه یې حاجت پوره کوم اوږي شو ډوډۍ زه ورکوم تږي شو اوبه زه ورکوم بیمار شو علاج ولا زه کوم او د ده ساجت یې نو اوله زه پوره کوم چې اوده شي بیا زه څوکی کوم چې اوده شي سر باندې زه ولاړ یم څوکی زه کوم دومره نږدې یم او چې چېرته غلطي ده نه وشي بیا سي وی بیا راته غوسه کوي چې غلطي وشي نو غوسه راکوي څپېړه م راکوي او که قصدن دې خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي وی بیا مضبوطه سزا راکوي او وی دروازې درته په ښه نظر ګوري او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري سهار راته په ډېر ښکلې نظر وګوري غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي د عالم ورته وایي د شاه سوار ته وایي ښه دا خو ستا او ستا د مولا ستا او ستا د سودار معامله ده زما او د سردار مو سوره زما سردار ستا سردار کې یوازې نو ته ورسره او زما سردار چې زه یوازې ما سره چې یوازې ما نو ما سره ما نه پرېږدي یوازې ما سره مدد کوي ستا سردار چې اوږي شي ته ډوډۍ ورکوې زما سردار چې زه اوږې شم ما له ډوډۍ راکړي ستا سردار چې تږي شي ته وله اوبه ورکوې زما سردار چې زه تږي شم ما له اوبه راکوي ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکوې څوکی کې زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي ستا سردار که چې حاجت پیښ شي ته والا حاجت پوره کوې زما سردار چې ما ته حاجت شي ما له حاجت پوره کوې ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو څپېړه درکوي زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې او ستا سردار ته ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم غلطي وکم خلاف ورزي وکم او الله توبه نو ما ته خاندي او معاف کوي مې وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی وایه خبرې کوه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی غلام اس نه راټوک کړی او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل وی عقل دې راته وښه واقعي رښتیا خبره ده هو ما اینما کنتم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کوم ځای یې زه در سره ستا نه نه جدا کېږم د ستا مدد کول غواړم ای بنده ما نه وغواړه په ترمذي کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم ورتبکم و یابسکم وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او آخر مسلمان او کافر نیک او بد دا ټول داسې شي که نه دا ټول چې دا دین نیکان بل څوک نه علی اتقى قلب رجل د یو ډېر پرهیزګاره انسان زړی شي خوله نه زړه ډېر زیات پرهیزګاران شي په خوله ظاهر نه د زړه نه
وی قسم په الله الله وی زما په ذات قسم چې زما خدای کې دونه زیاتې نشي راوستلی او که دا ټول مخلوق ټول بدعمله شي او د زړه نه بدعملي شروع کړي دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دومره کمی نشي راوستی زما خدایه کې کمی نشي راوستی او که دا ټول مخلوق دا انسان او دا حیوان او دا مسلمان او دا کافر او دا ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه وغواړي خو هغه څه وغواړي چې ردي سوچ او آرزو کې څه تېرېږي یو خدای چې بعضې شی ممکن وي نو راکړه نه سوچ کې څه تېرېږي لکه یو سړی وایي چې خدای ما له د اووه واړه اسمانونه او دا اووه واړه ځمکې راکړي چې سوچ کې څه تېري ما بلغت چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه وغواړي او دې ټولو له زه د سوچ او د غوښتنې په برابر ورکمه نو ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دونه کمی نشي راوست ولې ذلک بانی جواد للسخیم ماجد هر سره شته هر سره شته او چې زه کوم کار کول غواړم پې ستړی کېږم نه ویم کن نو فیکون شنو شي دومره لوی ذات ته چې ودې ستا حفاظت الله ویرسل علیکم حفظة داسې فرشتې در باندې مقرر کړي دي چې ستا حفاظت کوي که دا فرشتې نه وي نو شیطان خو زمونږ دشمن دی دا مولیان به ټول وجلی چې زه لګیم او دا خلکو بې لمانځه کوم او تو ته مونځ ښیي زه لګیم او دا خلک بېدینه کوم او ته دینداره جوړی زه لګیم دا خلک دوزخ ته غورځوم او ته دوزخ نه بچ کې زه لګیم او د خلکو باندې بدعملي کول غواړم او ته ورته بدعملۍ باندې خدای خفه کېږي مه کوه زه لګیم دا خلک په حرامو کې وردننه کول غواړم چې د خدای نه لرې شي او ته ورته وایې حرام مه کوې الله پرې خفه کېږي نو د شیطان لویه مقابله خو نن زمانه کې ملا کوي عالم کوي نیکي د تعلیم ښایي ګناه نه د علم بچ کوي دا مولیان به ټول وجل دا صالحان او دینداره تسبو والا به ټول وجل دا دعوت والا به ټول وجل یو به نه وپرېږي دا چې څوک بل ته نیکي ښایي دا به ټول وجلی وی چې دا زر کفر خور شي ویرسل علیکم حفظة د الله څوکیدارې فرشتې دي دا کار دی د پلار هم نشي کولی پیریان خو ته نه په پیریانو کې هم کافر هم شته او مسلمان هم شته دا کافر به لګېدلو او دا مونږ به وجلي مونږ څوک هغه دشمن چې تی نه تا سره هر څه کولی شي یرسل علیکم حفظة خدای څوکیدارې فرشتې مقرر کړی ستا حفاظت او چې کله وده شي الله یو سړی په بیابان مالک ابن دینار په لاره روان دی او یو سړی وده دی په یو دشت بیابان کې مار پې د پاسه پروت دی په دې سړي مار او دا سړی چې په دې خوب کې ساه والي دا مار یې د خولې ته مخامخ شي وی زه ویرېدم چې خدای دا ما ټک ورنه کړي په دا خولې ونه چیچي لوی اجدها د پروردګاره وی دا سړی راویښ شو وی چې دا سړی راویښ شو لویه ساه یې واخیسته یو یې وکړل او دې مار ته یې وکتل دا مار یې ولیده بېغمه وده شو بیا خوب ورغی یا پروردګاره دې وخت کې چاله خوب ورځي موږ نه وتښتېده مار په بشیر جان پروت دی خوب موږ له نه راځي موږ له خوب وتښتېد او د کمبخت راویښ شو او چې راویښ شو اسویلې وکړه بیا وده شو او مار یې مولیده د خدای څه وکړي دا مار په دې سینه راروسته شو زه تماشا کوم او له لرې دی نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي چې دا مار راروسته شو نو دا مار د خولې نه هوا وباسي بیا هوا وباسي بیا هوا وباسي د خولې نه هوا وباسي او د سړي په دې مخ وایي ما وایي چې زهر یې پې ټول وروغور دا خو به تباه شي د سرمن خو به ټول سورسته شي او دا سترګې او پوزه خو به د ټول هر څه تباه برباد به یا خدای زه غزار هم پې نشم کولی شی مضبوط دی یریږم هم چې دا که ورکوم خو د ده په دا خېټه غزار لګي دا سړی مري دا به څه کوي او دا سړی لږ ساعت ورځ بیا سترګې غړې کړي چې مار ته وګوري بیا وده شي دا خدای ړوند دی څه ځان خو وړه نیک بخته که رزوس ویحمل چې دی وتښتي د مار د دې مرۍ نه په دې لاس سره ونیسي او ښه مزېدار اسویلي کوي په خوب کې هوا یې خیږي غرار یې خیږي او چې سترګې یې غړې کړي دې ته وګورې بیا غلې غوندې وده شي
دا مار رو رو ته خویل لا کوشت لا کوشت چې دا مار ته کوشو او د یو جالې ته ننوت د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین اواز سره د اسلامی واقعاتو او مختلفو بیانونو اوریدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. نو زه ورغلم دې سړي ته ومې ړقاو نو چې مې وړقاو نو دی راپاڅېده ولې دې وړقولم ما وې د خدای ظالمه خولۍ موږ نه وبېږو ما نه خولۍ بېږي تا دا مار نه لیده چې دا په سینه دې پروت و وی دا څه شی و په خدایه څه شی و مار نو تا نه لیده وی ما خو وی که زما مخ ته څوک ببوزی وای زه خو په دې لوم خو خو ما وی څوک د خدای نیک بنده راته ناست دی او ګرمي مې شوې ده او د مخ ته مې یخه هوا را رسئ ببو دې راته وایي ښه دا مارو ما وی او دا مارو رښتیا ووایه الله څه وایي زه در سره یم در سره مدد به دې زه کوم مار خو خدای پیدا کړی ده مار نه بچ کوونکی خو د الله ذات دی دغه مار او دغه لړم دی چې الله غواړي ټک به درکوي چې الله نه غواړي د دې نه به د خدای ساتي نشي در حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ورته وغورته او د الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډېر نږدې دی ټول پیغمبران الله ته نږدې دي خو د ده متعلق خو الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین مونږ د ماشوموالي نه د ابراهیم پیژانده ما ولا د ماشوموالي نه هدایت پړکی چولې هر سړی الله ته معلوم دی د خدای نه څوک هم غیب نه دی هر پیغمبر ته خدای رشد د ورکوټوالي نه پړکی چولی دی خدای را د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی دی لا ماشوم او پلار به بوتان جوړولو ده به بوت ته ورکوله دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي بابا خدای دې کم دی ای قومه خدایانم کم دی قوم یا هغه ستوري چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا یا خدایانم څه شو چې سپومۍ راوخته هغې له ورغی چې څوک د سپومۍ عبادت کوي ای خلکه خدای م څوک دی وایي دا م خدای دی ښه دا ستاسو خدای دی چې سپومۍ رڼا ختمه شوه خدای هغه رڼا م څه شوه چې نور راوخته هغه خلک چې د نور عبادت پې کوو هغې ته وایي خدای م څوک دی وایي دا نور او دا خو ډېر لوی دی او هلکه تاسې طرز پېږئ چې نور پرېوته وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه یو وخت کې وي او بل وخت کې نه زما الله هر وخت موجود دی او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده او زما د الله فایدې او رڼاګانې په بوټو کې م ځلیږي په اوبو کې م ځلیږي په نور کې م ځلیږي او په ستورو کې م ځلیږي دا د خدای د قدرت نښې دي ماشوم دی لا بوټی نه دی پلار ولې یو ځل بوت ورکړه پلار به بوتان جوړول تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول نو پلار یې دا مطلب و در څوک یې حاضر یې پلار دی څوک یې تره دی څوک یې پلار نومې تاریخ دی بهر کې نو هغه وایي چې زما د دې بچي د بوتانو سره لږه مینه پیدا شي دی خو د دې بد وایي چې لږه مینه پیدا شي بچې دا یو ډېر ښایسته شی مې جوړ کړی دی خدای او دا ځکه نه بازار ته یو څه خرڅ کړه پیسې وګټه که نه بچې چې پیسې وګټې خو ته به هم ښه شي موږ به هم ښه شو خوراکونه او سیل سپاټ به پې وکړو هغه په مالوچو کې بند کړی و ډېر عجیبه انداز سره ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوتو چت د غېږ کې ونیوه چې دې خفه نه شي غوسه نه شي پرېږده چې بازار ته یې وړو نو خپه کې وله پړې واچو د ځمکې له راوبغاو او خلکو ته اواز کوي ای خلکه څوک هغه خدای علي چې فایده چاته نشي رسولی او تاوان رسولی فایده نشي رسولی که ته دې زوی غواړې والله کېدله درکړي که ته ته وایې چې دې ما جوړ کړي والله که دې جوړ کړي که ته وایې چې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کېدله درکړي که ته وایې چې دې ما نه ضرر لري کړي نو پس مچ دې پې کښېنې ځان نه دې لرې کړي او ضرر درکوي الله پې خفه کېږي د ده په تقرب او په عبادت جهنم کې سزا به درکوي نو خلکو به زر روچت که او شی بیا او زمونږ خدای دې د خپې نه تړلی دی خدای دې بې خوبازه خپې نه چې څوک تړي نو هغه خدای وي
اوهو بیا د بیرې زمونږ د خدای وکړه د ماشوم دی له ماشوم نو چې کله اور ته غورځوي که نه او داسې اور نمرود بل کړی دی داسې اور چې د پاسه مرغۍ پې پر نشي والی او هر چا پکې خپل حصه کړې ده او خشاک یې راوړې ده غورځولې ده غرغنډه ده او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه ور دي چې د ابراهیم پکې څنګه ور واچو دی چې ورچې خو موږ به هم ورته ور نږدې کېږو بابا دې اور ته به څوک نږدې شي او چې کوم حضرت ابراهیم ور غورځوي نو الله ته فرشتې چغې یا خدایه ستا دقه یو بنده دی دقه یو باقي ټول ستا دشمنان الله دا یو بنده دی چې تا یادوي بل څوک نشته ای خدایه اور ته یې غورځوي دا خو ډېر خطرناک اور دی دی به څومره سوځي ربه مدد یې وکړه مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو الله وی ښځی ورشئ که څوک یې مدد کوئ وکړئ خو تپوس ترې وکړئ که هغه درته وایي چې زما مدد وکړې نو بیا مدد وکړې او که هغه درته نه وایي چې زما مدد وکړې نو بیا به نه کوې بس فرشتې خوشحاله شوې چې مونږ خو یې مدد کولی شو راغی یو فرشته د باران والا زل او طوفان والا چې راغی ابراهیم علیه السلام ته ودرېد هغه فرشته چې باران زما لاس کې مال الله د اختیار راکړی او زول او طوفان هم زما په لاس کې ده که دې خوښی الله وی تپوس ته وکړه که اجازت یې درکړه نو وکړې مدد نو اوس په یو سکنډ کې به داسې باران راولم چې په دا اور باندې بیا کوم اور به مړ شي او طوفان او وسیله یې مې په لاس کې ده که دې خوښی نو دا اور به ورسره اوچت کړمه او د دې نومویانو په دا کورونو کې به یې وردننه هوا به راولم او دا ټول اور به اوچت کړي او دا بصري به په دې کورونو کې دي ټول د لاس وځم څنګه دې خوښه ده وایي اما الیک فلا تا ته مې ضرورت نشته هېڅ ضرورت نشته یو فرشته راځي زه حاضر یم ما ته وایه نشته حاجت بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه حضرت جبریل راځي علیه السلام هغه جبریل چې د سمودیانو د عادیانو په یو چغه باندې بیخکندي کړې ده هغه جبریل چې په یو پړق باندې د وزر په یو رب باندې د لوط علیه السلام ټول قومونه اوچت کړي دي لوړې راغورځولې دي زه راغلی یم ما ته وایه زما رب ما نه خبر دی که الله خبر دی او الله خبر زما رب خبر دی رب پیش او کاری پیش دې ته توکل وایي دې ته په الله بروسه وایي دا زما دا د لویو خلقو شان دی زما نه ګورئ که ما ته تکلیف ورسېده نو زه به په اسبابو نظر کوم که څوک راغی چې بچ کوم دی دا به نه چې ما بچ کوه ښه ده هلکه بچ کولی شي بچ کا زه کمزوری یم دا زما شان نه دی دا د چا شان دی د لویو خلقو شان دا د ابراهیم علیه السلام شان دی دا د رسول الله مبارک شان دی بس زما رب ما ویني که نو چې اوچت یې که ټال کې کېناو او ټال یې جوټه ورکړه او د اور ماسته سینګ ور وغورځېده هلته ورته جبریل علیه السلام ناستو کلکې ونیوه چې دې خوږ نه شي په خشاک کې په دا اور کې سکروټ کې خوږ نه شي او الله ورته وی یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا یخ شه خو داسې یخ نه چې د جنوري او د دسمبر په شان یخني پکې سلاما معتدل او په دا اور کې دننه ورته خدای پاک د اوبو چینه پیدا کړه کنډول ورسره د اوبه څکي او په دا اور کې دننه والا خدای بوټې زرغون که د میوې هغې نه میوه شوکوي او خوري کولی شي الله که نه شي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله دې بروسه وکړه زه نه ویم قرآن وایي زه کافي یم ان الله بالغ امره الله وایي زما عمره زورور څوک نشته خپل حکم بل ته رسولم شم او دا خپل حکم نافذ کولم شم دلته خو به جج اډر وکړي چې دا فیصله نافذه ده پولیس په مدد نه کوي هغه له به ګوتې نه وړي بیا به څه کوي ورسره پولیس په مدد جج به وایي دا ونیسئ جیل کې واچوئ پولیس به وایي ناچو نشته غیب دی هلته دی دلته بیا به څه کوي الله وایي زه خپله خبره بل ته رسولم شم او خپله خبره نافذ کولم شم او چې کومه فیصله ده زما هغه فیصله به خامخا زه نافذ کوم په هغې کې څوک راکاوټ هم نشي جوړېدی چاله روزي ورکوم څوک یې نشي بندي
او چانه بند کم والله که څوک یې وله ورکړي. بندول دو قسمه دي، یو دا چې غریبي کی، بندول بل قسم هم شته چې غریب بني مال به ورته ډېر پروتي خو د خوراک قسمت پې پکې. یو ډېر نیک سړی اوس مړ دی، خدای دې وبخي، د دې پېښور ډېر زه ورته اوس هم دعاګانې، نیک سړی، مال یو ځل دعوت و مصر به روټۍ وکړه، زه وله لاړم، هغه زما د وجې نور هم ډېر خلک راغوښتل، دغه خپلې علاقې عالمان او نیکان او صالحان، او ډېره ناشنا قیمتي ډوډۍ کړې وه چې ما ورته ویل چې لکه دا خو د اسراف کړی، تبذیر دې کړی، د هوټل نه ګډان او د چیلو غوښې او دا قسم څیزونه راغوښتل، د دسترخوان لګېده. ما ته دې خلکو ته یو دوه درې څلور خبرې دوه څلور خبرې مې وکړې، هغه په هغه اوږره کې ډېره قیمتي ډوډۍ وه چې روټۍ هم شروع کړه، ده وې ماله زما روټۍ راوړی، نو دله په یو ټفن کې ماهیوې وکړه څه شی وه سپینې او داسې یو لږه غوندې روټۍ راوړه، د په قاشق هغه ځان ته واچوله په پلیټ کې او هغه سپینه ډوډۍ هغه یې شروع کړه. مې ته دا نه خورې؟ وي دا په ما بندي پرهېز دی نشم. ما ویل لږ وخوره نیک بخته، ما ورته خندل، مې زه مې دله دم کم لږ وخوره دې مېلمنو سره خیر دی، پرهېز خلک کوي کله کله. ما ته یو ځل ډاکټر صاحب یې پرهېز کوه څه خبره وه، نو ما ورته دا څنګه نه وایي داسې پرهېز هم نه، خیر دی هفته کې یو ځل وجود ته د شي ضرورت یې خوره، خو داسې همیشه مه مې مړه یو ځل ما ته مولانا صاحب دا مې تېرېږي نه دې مرکې مې نښلي، اوس به تا سره ناست یم دلته به ونښلي بیا به څه کوم، چغې به وام لاندې به نه دي، او چې خېټې ته ورسېږي هغه چغې دردونه بیا ته زما نه شي برداشت کولی، ته به هم راته خبره شي. وایي زما دقه بې مالګې دال او دا بې مالګې روټۍ بس نور نه، دغه زما کار. نو دوه قسمه بندېدل دي، یو خو دا چې مونې به نه، او دویمه څه ده، دویمه دا چې وي به او نه به یې خورې. زه اکثره بل هم یو ځای کې بیان کوم، نو ما وی د علم متعلق بیانو، مې په دې خپلو بچو علم وکړ، نو مې دا خلک وایي چې په دې بچي علم وکړم ډوډۍ به د کم ځای نه، که مې انجینیر کو خو ډوډۍ ډېره ده، که مې ډاکټر کو نو بیا هم ډوډۍ ډېره ده، که مې سرکاري افسر کو بیا هم ډوډۍ ډېره ده، خو که علم مې پې وکړه د ډوډۍ به د کم ځای. نو ما ورته وخندل، مې علم پې وکړه چې په ډوډۍ موړ شي. مې موږ مولیاو له خدای روم دومره ډوډۍ راکړه چې والله چل یې نه راځي چې دا هضم یې څنګه. مې خو چې کوم ځای ته ځو کوم مجلس ته مې دا پارامي چرګان به ټول مونږ ته خیر یې کوي چې هغه دې بیا راغی خو چې ځو راځی لالی مې دا پارامي چرګان به په دې لارو کوڅو کې مونږ ته بیا خیر یې کوي چې هغه دې ملا صاحب بیا پټکي والا راغی به بیا په مونږ چاړې ښودلی شي. مې ډوډۍ خو دنه ټوله مونږ وخوړه تاسو وخوړل او بیا د مونږ طالبانو وخوړه. ما ستا په کور کې هلته روجې پخې چې ته روجې وخورئ، بلکې باټینګن پاخه شي هغه باټینګن وخورئ، بلکې چرګ پوخ شي هغه چرګ وخورئ، بلکې غوښه پخه شي هغه غوښه وخورئ، بلکې الوګان پاخه شي هغه الوګان وخورئ. او طالب له د دې ټولو کورونه را راغی، تا یو شی وخوړه هغه لس وخوړل. روزي د خدای په لاس کې ده، دا یقین وساتئ، د ایمان وساتئ چې رزق به خدای ورکوي. د بیبي مریم یې د ایمان وکړه نو دونه پټینه ماشومه ده، پټینه ماشومه. او زکریا علیه السلام په کفالت کې ده، او زکریا علیه السلام ولا کوډګۍ جوړه کړې ده، او بار نه ورپسې جرنده په خپله وایي چابیانې زکریا علیه السلام سره دي، پیغمبر سره. او قرآن وایي زه ځانه نه ویم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یو ځل نه کلم چې ابراهیم زکریا علیه السلام وردننه کېږي نو روزي ورسره پرته. او مفسرین لیکي وایي په اوړي کې ورته د جمعې میوه پرته یو په جمعې کې ورته د اوړي میوه پرته. او زکریا علیه السلام چې تپوس کوي یا مریمو انا لکې هذا، مریم دا د کما د کمې دا روزي در راله، دا خو دې شته دې وطن کې دا روزي شته دی نه. او بل دا دی چې جرنده خو ما والې چابي خو ما سره ده، دا د کمې راله. نو زه وایم طالبانو ته وایم که ما نه دا تپوس وشي نو زه وایم چې چتراباد عالم به راوړي. زه څه خبر یم خو دلته پرته ده. نو پوټینی ورته څه وایي
الله اکبر. اے مریم د کم ځای نه دا ډوډۍ ده؟ قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف ده. او بیا څه وایي ورته؟ اے زکریا ته خو پیغمبر یې که نه؟ سوچ کوه، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله چې وغواړي چاله نو بې صبر روزي ورکوي، بې صبر روزي ورکوي. سلیمان علیه السلام وایي الله ته، الله هغه خو په دیوان او په پیریانو حکومت دی، الله مال اجازت راکه د مخلوق لري یو کال ډوډۍ ورکوم، نشي ورکولی. یو میاشت اجازت راکه، میاشت هم نشي ورکولی. یو هفتې له اجازت راکه سلیمان، هفتې له هم نشي ورکولی. یو ورځ له خورا ورځ هم نشي ورکولی. یو وخت له خو به الله اجازت راکړي، یو وخت ورکولی شي. سلیمان علیه السلام خو وایي چې دا ټوله دنیا زما ده، پیریان را سره دي، دیوان انسانان را سره دي، په هغوی د کارونه کوم، په دې ټولو پټو کې به غله وکړم، دا پیریان به یې راغونډه کړي، دا د چاپلان خلاصولی شي. دا وطنونه خو هغه زمانه کې نو سلیمان علیه السلام زمانه کې مخلوق ډېر لږ و. دا دومره چې څومره مخلوق نن په مخ د ځمکه خوري دا نو ډېر لږ و. او ټول کبان دي د دریاب وطب کې، او 20 منه مې ورغورځولې، دوی یې نشي خلاصولی، او میږې به څونه خلاصه کړي، او مارغان به څونه خلاص کړي. الله وی نشي کولی، وی الله اجازت راک، خدر مې کو. خو الله سره پیغمبر مشوره کوي، کوم دی دعوت کوم دریاب په غاړه وکړه. دا د دریاب غاړه خو هکله په دې خیال چې د مرغانو ته به مسانې، اوبه مسانې دي، او میانو ته به مسانې. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې باد یې تابع، باد به راته او په هغې به لګېده چې دا خوراک څښا نه شي. او قرآن کې الله فرمایي پیریان تابع دي، پیریان لګیا دي، او د دې غرونو نه او د ځنګلونو نه میوې هم راغونډوي، هم راغلي خشاک او ګیاګانې هم راوړي، د څارویو انتظام هم د ګیاګانې هم را جمع کړي، او غلې هم وکرلی شو. د دنیا مخلوق او حیوانات، او په دې ځنګل کې چې دا حیوانات دي دا ملال شو، پاخه شو، غټ غټ دیګونه دي پخېږي. اعلان وشو چې سلیمان علیه السلام به نن دعوت دی، او چې څومره مخلوق تی راځي به. او ما تاسو ته تېره جمعه وایي چې د هغه په خبره مارغان پیدل، او د مارغانو په خبره هغه پوهېده. قرآن وایي هود ملا جلجک به ورسره ګرځېده، په هغه به اوبه معلومولې، خبرې به یې ورسره کولې، میږو سره یې خبرې کړې دي. الله وایي اواز وکړه مخلوق ته، زه رسوم، اعلان یې وکړه ای مخلوقه راشه نن زما میلمانه یې. د دنیا د ګوټ ګوټ نه مارغان رالل، حیوانات رالل، هر چا ته خپل خپل خوراک پروت، انسانان را جمع شو. الله دې کبانو سره څوک آواز وکړه، دوی به هم درته راشي. چا نه شروع کړم، الله د کبانو نه مخکې شروع آواز یې وکړی د دریاب کبانو، د سلیمان پیغمبر زما د آواز واورئ او راشي تاسو زما میلمانه. مطلب یې دا و چې دا کبان به د دریاب غاړې ته راشي، ده به یو 20 منه ور وغورځوم. دا ډېره چې څنګه یې آواز وکړو، یو کبره خطا شو او دریاب غاړې ته راورسېد، او چې راورسېد خولې اوچته کړه، او لکه د قنچې یې کوله وکړه، او یو جام یې د خوراک د هغه ډېرو په یو طرف کې ایښوده، او بل یې په بل طرف کې ایښوده، او چې کلپ یې ورکړ ټول یې په یو کلپ الوا کړل، ختم. هغه خوراک او ګیاګانې او هر څه الواق تېر کړل. سلیمان علیه السلام حق حیران پاتې شو، خدای دې دا څه اخوندې بلا، ټول شی خو دو و، دا به څه کېږي، دا دومره مخلوق مې را خو ملامته به شم، د انسانان به څه وایي، مارغان راغلي دي، خرت ویان راغلي، دا څه په جنجال وړېدم. نو سلیمان علیه السلام هغه کب ته وایي ای کبر، هر شی ټول مال خو تا کم بخته خلاص کړه، شخوند دې پې مو نه وه، دا نور مخلوق به څه کوي؟ او ته څه وایي؟ وایي ښه مېلمه ته څوک دا خبرې کوي؟ نو مېلمه هم خدای ته وګوره، نو مېلمه هم دا لوبه کوي، ټول درستخان دی ولا جارو که که بشیر ډېر هم خوري، خو داسې خو هم نه کوي که نه چې ټوله څه راجالوي، څه خو بل ته پرېږدي که درستخان دی غونډ جارو. سلیمان علیه السلام هم ملامته شو چې واقعي دی خو دې وخت زما مېلمه دی، دا خبره خو ماله نه وه پکه. اکب ورته څه وایي؟ وایي سلیمانه نار دې پرېښودو، و د نر بچیه نار دې پرېښودو. روزانه رب العالمین دا چې څونه مې وخوړه دا 2 نوړی راکوي، نن یې تا ته وسپارلم، یوه دې راکړه. وایي که نو سرودي د چا په لاس کې ده؟
الله په یو سرکاري افسر را روانو د کوټن جاست راوخت جاست نو ماشوم بچي وسره دي خدم وسره د واړه وسره دي نو لاس کې وسره نینی دي نو دا ماشومان خو په دې ننو لوبې کوي کله داسې ولي کله داسې ولي اني نه خپل ته وشته را وشته لوبې ټوکې کولې تاسو چې یو نینا پوزې ته لاړ چې پوزې ته نینا څنګه لاړه ا ماشوم ورپسې ګوتې کړای نور اوچته شي هغه ماشومان خو پوهېږي نو ګوته پکې والا نور اوچته شي ماشوم چغې پلار ته وي بابا دی کې نینا نښته چې اوس خدای دې سره څه ماشوم په ژړا دی اوس پلار یې سوچ وکړه چې کوس واپس ځما ډاکټر له نوم وخت پې لګي ټکټ مې هم تیار دی زه له دې نه نه مري جسته به وخېږم خو لاهور ته رسمه او نیمه ګنټه مزل دی نو هلته به ډاکټر چې نیمه ګنټه کې دلته ډاکټر له نشم رسېدی خو جز نه کوشم ډاکټر له به بول ماشوم یې قلار 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 کړ خو غلی شو یو پوده کینینین ختې را جسته وخته جز لاهور لیکو شو کور ته لاړ سامان اوس کور کې کېدم چې دا ماشوم اوس ډاکټر له ورسو او چې څنګه کور ته لاړه او سامان یې ږدي نو کور کې د ماشوم انټوشې وکړې چې انټوشې وکړه انینه ترې لاندې پرېوته هغه دی نه چرګې رامنډه کړه چې ټاک شو هغه نینه یې اوچته کړه ویې خوړه زه وایم الله د کوټې نه نینه هغه چرګې له په کوم ځای کې راوست د ماشوم په سپېمه کې دی والا مقرر کړی و چې دا نینه به خوري د کوټې نینه ده او دې ټیم کې به یې خوري نیمه ګنټه پس به یې خوري ګنټه پس به یې خوري وروسته به یې نه خوري او په کومه کارخانه کې وله راوړله په پوزه کې وه کمه درته وویل حضرت ابراهیم ادهم د بلخ بادشاه دی د بلخ اوده دی اوده او خوب ویني چې د محل د پاسه یو سړی ګرځي دی ورته ویل لکه دا دلته څه کوې څوک یې وایي زه خو ما نه اوښ روک شوی دی ګورم وی او خلک په دشتو بیابانونو کې ګوري ته دلته دا خو د بادشاه محل دی دی کې اوښ ګورې هغه ورته وایي ښه دلته اوښ نه دی پکار چې وګورم وایي نه نو ته څنګه خدای په محلاتو کې ګورې خدای په محلاتو کې نه ملاوي یاره خوب چې راپاسې سوچ کې پرېوته چې واقعي زه خو لګیم الله یادومه خو دلته کې خو ماته بلایې شو عشرت دی وینځي دی غلامان دی ومنډې دلته کوم دی خدای یادي سهار ناست دی په خپل دغه باندې تخ باندې یو سړی راغی او سړی دونه محیب و هیبتناک و چې چالار کې ورکاوټ جوړ نه شو نیغ راغی ابراهیم ابن ادهم ته مخامخ ودرېد هلکه څوک یې تا چا را پرېښود دا څنګه نیغ راغی سړی ورته وایي زه خو مسافر یم د هوټل ته رالم یو شپه دوه پکې کوم دې سری ته راغی او ته دا خو سری نه ده دا خو د بادشاه محل دی ته ماشوم یې ته سری نه پېژنې خو د بادشاه محل دی سړی ورته وایي ښه ستا نه مخکې دلته څوک ناست وي زما پلار د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې نو چې دومره خلک په یو ځای تېر را تېر شي نو هغه سړی هوټل نیسي سړی غیب شو یاره پوه شو ابراهیم ابن ادهم چې دا بېګانې خوب او دا واقعه دا خو هر څه ماته ورود بس پټ په پټ یې بادشاه پرېښود او لاړو لګیا دی او ګورې دا صرف صوفي نه دی عالم دی ښه په ترمذي شریف کې د امام ترمذي د کتاب راوي دی دا سیم نه راځي ګنې صرف صوفي د لاس کې تسبیح دی صوفي هم دی نیک هم دی صالح هم دی ورسره عالم هم دی امام ترمذي په خپل کتاب کې په یو سند کې راته ذکر کړی ابراهیم ابن ادهم عالم دی ناصر دریاب په غاړه الله یادوي او دا رعیت او دا ټول ورپسې ګرځي نو چا پیدا کړ یو شپونکي لیدی و هغه ورته وایي چې هغه زموږ بادشاه خو هلته دریاب په غاړه ناست دی دی ورپسې لاړل چې لاړل دی اوس غریب لګیا دی یو زوړ څادر ورسره یو ستن ورسره دا پې ګنډي اهو مونږ خو وایي چې زموږ د بادشاه دماغو کې فرق راغلی دی مونږ وایي چې عمل کړی کوم خوا لاړی وګوره دماغو کې فرق راغلی دی دریاب په غاړه ناست دی او ځان له زوړ څادر په سترګې ګنډي په ستن ګنډي بس هغې وایي په دې سوچ کې دی چې د چاته علاج به حکیم ډاکټر ته به ښایي څه به کوو چې راغلل خبرې ورسره شروع کړې څه کې یاره ما بس خدای ته وګورئ پرېږدی زه خپل کار کوم بس ما اوس باقي الله ته پرېږدی د خپل رب سړی خو پوه شو نو ورته یې ویې دا ته څه کې خورې څه دلته څکې څه دلته د ژوند څنګه دی
ابراهیم ابن ادهم استن راواغشته او دریاب ته ورغورځوله وی تاسو هم په تاسو خو مې باد شي ده که نه وي وی دا ستن را بس هغوی پوه شو چې سړی لیونی دی ستن دریاب ته وګوري چې پلار به راوباسي وی دا به څوک راوباسي کاکاجي حضرت ما به دولت دا څوک رستی شي وی دا الله رستی شي که اواز یې وکړه ای د دریاب کبانو لاندې یو ستن مې وغورځوله هغه راته راوباسئ یو ړون کب دی ړون او ستن یې په دا خوله کې نیولې ده او غاړې له یې راوویسته او ده ته یې راوچته کړه وی هغه بادشاهي مې ښه وه که دا بادشاهي مې ښه ده او یو ځل وی په یو جومات کې ماسخوتن ورغلم مې چې ده به د جومات کې شپه او که مسافر خو اکثر په جوماتونو کې شپې کوي او زموږ علما کرام هم لیکي چې جومات کې معتکف شپه کولی شي مسافر شپه کولی شي خو که د دې زمانې مسافرو د خیال ساتئ ښه مونږ یو ځل جومات کې یو مسافر راغی نو ما چاته وی یو بړستن تولی وله راوړی مسافر دی هغه وله بړستن تولی راوړه سهار چې راغلو نه مسافر و نه بړستن و نه تولی و هر څه وړي د غلا په بانه دې زمانه کې ګرځي ګورې نو ته به وایې چې مسافر دی جومات کې به شپه وکړي منځ کې چې راځي قالین مالین به دې نه او چې راځي د جومات نه مې د لار سوړي او کله بل چاته ویلي چې هلکه راځه د ورننوځم او شپې برته ورکوله وکړم او دغه راوله چینګچي راوله او یا دا بل څه شی دی لکه جنریټر راوله چې ګڼ سامان پکې اوس احتیاط پکې وی وی چې جومات ته ورسې وروخته ماسخوتن لمونځ چې یو ګوټ کې کېناستم الله مې یادو وی د جومات هغه متولي راغی ما ته کاکاجي وځه د جومات بندوم مې چې زه خو مسافر یم چېرته لاړ شم وی وځه نه خپل کار کوه مسافر یې ما دلته خو سری نشته هوټل نشته د شپه کم دی وکم دا د خدای کور دی زه د خدای بنده یم د نه وځم او شریعت کې ما دلته شپه جایز ده د نه وځم بیا به په جګړه شو سره زه کمزوری وم را باندې مضبوط و د مټې کلک راونیومه او پوړو له یې راوویستم او زه بیا نه پوهېدم پوړو نه دیکه راکړه وایي چې دیکه راکړه په راپرېوتم چې راپرېوتم په دې پوړو غړېدم یو پوړی له به مې سر راته نو بلې له به مې ملا تله نو بلې له به مې بیا سر راته نو بلې له مې بیا سر راته هغه اوچت جومات و پوړو ویخ لرالم او دې سر مې ډاقار کاو ملګري ورته وایي ډېر خو به خوږ شوی که نه و زخمي شوی به وي وایي قسم د الله په ذات چې زما په پوړی له سر ډق کو بلې له بیا ډق کو او دې ډق سره به د الله تعالی علوم او برکات زما د زړه له کوم راتلل نو دا مې بل دی چېرته نه دي موندلې ما محسوسوله چې د الله اسرار او برکات دا د بره نه په ما را روان روزي د الله په لاس کې ده ان الله يرزق من يشاء بغير حساب قد جعل الله لكل شيء قدرا الله وی د هر څیز د روزه د علم د عمر د عزت د ذلت د جړه د خوشحاله اندازې ما مقرر کړی دونه به ډوډۍ خوري دونه به اوبه څښي دومره به میوې خوري دومره به جوندي دومره جون او دومره به عزت او دونه به ذلت دومره به بچي وي او په دنیا کې به دومره قدمونه اخلي دومره به ساګانې اخلي الله ان الله بكل شيء محيط ارشینا الله تاو دی یو شی در رب العالمین نه غیب نه دی نو خبره مې دې پورې کوله هغه سړي متعلق خبره مې یېره شوه نو او ته وایي هغه او ته د اس نه راکوي شو نو ورته وایي ښه یو بل تپوس مې درنه کړی و جواب خو دې رانه که تا ته ما خپل مولا دروازې څو نظره کوي وایي ما ته 3 نظره کوي سحر در خاص نظر غرمه ماښام وایي ما ته زما رب او زما مولا دروازې 360 خاص نظرونه کوي 360 هغه اسواله ورته وایي وی باس ملا صاحب ما له تا دماغ کوله وکړه بس خبره ختمه نن نه پس به نه زما د کبر جامۍ نن نه پس به نه زما د کبر اسي نن نه پس به نه زما په دې لاره د تکبر تلي باس نو چې انسان خیالي که نه الکیس من دان نفسه
وعمل لما بعد الموت وخيار سړی چې وي کنه په لږه خبره کوي هذا مونږ پښتانه وي ویسل اشاره کما صلی الله علیه په ډېره لږه خبره کوي او خيار هغه دی چې ځان وپېژني او خيار هغه دی چې د مرګ نه پس کومه زندګي د هغې دپاره عمل وکړي د هوښیار انسان نو د مارونو توکل دې ته وایي توکل دې ته نه وي بعضې خلک تېرو دي د هغې دا خیال چې توکل دې ته وي چې بس لاس پې مړه کوه بس خدای به روزي درکوي ما تېره جمعه درته وي چې داسې الله کولی شي د حضور پاک یو صحابي دی د نبي علیه السلام کور ته لاړه بیبي ته وی ډوډۍ راوړه بیبي ورته ډوډۍ نشته تا څه راوړه بیا دوباره بیا بار ووته 2 رکعته نفل یې وکړل او بیا راغی کور ته بیبي ته ډوډۍ راوړه او ته د خدای نېکبخته لاړ شه چې ته لاس پې وخوځوه دیاړي وکړه راوړه زه به مخورم ته به مخورې ماشومان به دې مخورې نو زه د کلي راوړم زه مزدوري وکړم بیا جومات ته یو 2 رکعته نفل یې وکړل بیا راغی ښځې ته وي ښځې ډوډۍ ښځه ورته وي تا به نن څه چل شوي که څه بلا ده دې مر راځي 10 منټه پس ډوډۍ کم ده مونږ هم نار یو تم څه لاس پې وړخوه نېکبخته چې ته دیاړي مزدوري وکړه چا سره بیګار پړ څه راوړه چې پخه کړم طالب جومات ته لاړه الله نشم کولی ښځه چې مې څه ویه نشم کولی بس تا نه غواړم نو تاله راله راکې راکړه نی زه دې مړ شم ښځه دې مړه شي ولې دا هر چا سره الله نه کوي ښه بعضې سره یې کوي چې مونځ یې وکړو الله ته یې لاس اوچت کړ او کور ته ورغی ښځې ته وایي ښځې ډوډۍ وایي راشه کنه سړیه لوی جنجال جوړ دی هله شابه زر را منډه وه ښځې څه دي وایي میچن تاویږي اوړه راغورځوئ سړی نشته چې تاویږي لکه د دې زمانه هغه زمانه کې بجلی نه وي لکه د بجلی چې تاویږي او غنم هم نشته چې څوک ورچې اوړه راغورځوئ لګیا یم هغه په اوړه چوم په بوجو کې او په لوښو کې د کوټو سامان ډک شو هلته تنور دی هغې نه ډوډۍ په خپله رانړېږي او بار غورځېږي او خدای دې سره څوک هم هغې سره څوک بس صحابو ته خو چې څه مسله راغله نیغ به نبي علیه السلام له تلل په منډه لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم او ده یو چل رښتیا وکړه چې دی راغی سړی خو تلوارګندې وي که نه د مچۍ نه یې هغه پل یې اوچت کړه چې زه ګورم چې دا غنم پکې د کوم طرف نه را روان دي او چې پل یې اوچت کړه مچۍ نه ودرېده هلته تنور هم ودرېده بیبي عایشه فرمایي ترمذي شریف کې حدیث دی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو مونږ کره لږ شان اوربشې وې وی ما به د هغې نه راغشتې او اب هم اوړه کولې او خوراک به هم ترې کو نه ختمېدې نو ما یو ځل پیمانه کړه چې ورګه ګورمه کچکو مې چې څونه پاتې شوې وایي چې پیمانه مې کړه زر خلاصې شوې بیا اعتماد په هغې پیدا شي کله چې دونه پاتې شوې دونه ورځې کار کوي مې چرې پلې چې څنګه وکاته نو لاندې نه اوړه هم بند شو تنور هم بند شو لاړ نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک ته دا ټوله قصه وکړئ نبي علیه السلام وفرمیل ای ملګري د دې 2 رکعاتو دونه لوی زور و که نه ارمان که تا د میچنې د پل له ګوتې نه وې وړوړې تر قیامته پورې به تاوې دوړه به یې راغورځول او تنور به تر قیامته پورې پخې ډوډۍ راغورځول د تاتار یو شهزاده حمله وکړه په بغداد او په دغه علاقو تاتاریانو اوږده قصه ده یوه حمله هم نه ده ډېرې حملې کړي شهزاده حمله وکړه او ډېر ظالم او جابر او مضبوط فوج و ورسره بغداد د مسلمانانو د ګیر چاپېر علاقو چې واورېدل چې تاتاري فوج را روان دی نو هغې ښار پرېښود او تښتېدل چې دې مقابله خو ګرانه ده دې سره موږ مقابله نشو کولی دا خو ځناور دی دا خو انسانان خوري وتښتېدل علاقې خالي کړه چې تاتاري شهزاده راغی او لښکر ورسره او دې راورسېدل نو خلکو نه یې تپوس وکړه فوج نه شابه چې څومره مسلمانان دي مړه کې چې څومره ښځې دي داره ونیسئ وینځئ کې چې څومره ماشومان دي غلامان یې کې او چې څومره ځوانان دي ټول مړه کې وینې توی کې فوج راغی وی صاحب ښار کې څوک شته نه د فوج چې کوم جرنیل او کمانډر ان چیف و تاتاري شهزاده له ورغی ورته وی ښار کې څوک نشته ولې وی دومره دبدبه دی د روب دی چې خلق مسلمانان تښتېدلي دي پته هم نه لګي چې څه شو ښار خالي پروت دی
بالکل خالی، هیڅ نه ښځه شته نه ماشوم شته نه ځوان شته نه زلمی شته، هېڅوک نشته، خالی پروت دی ښار. ضروري سامان هم خلکو تختولی دی وړی دی، دومره روب دې ستا، دومره دبدبه ده. تاتاري شهزاده خوشحاله شو. یو فوجي جرنیل والا راغی وی صاحب یو 2 کسه شته، یو جومات کې یو بوډا د سپین ږیری دی، یو داسې معلومیږي لکه د هغه خادم دی، خدمتګار دی. دا 2 شته باقي نشته. دا 2 ولې دي؟ دی د ما نه یېرېږي، دی زما روب نه دی لیدی. ورشه او دغه دواړه په زنځیرونو وتړی، لاسونه خپې او ماته حاضر کړې. فوج راغی، هغه 2 کسانو دواړه وتړل. ښار نوم سربند دی، د ښار نوم سربند دی. دا زموږ د پېښور سربند نښه دا هلته دی بغداد سره. د ښار نوم سربند دی. د دې سپینګیر نوم شیخ احمد سربندي دی چې دا دواړه ټول فوج راغی. بادشاه شهزاده وایي چې تاسو ولې نه یې تلې؟ دواړه یې په زنځیرونو وتړل او شهزاده تاتاري شهزاده ته یې پیش کړل. تاتاري شهزاده ورته وایي تاسو ما نه وی خبر چې زه را روان یم؟ خبر و صاحب، زما د فوج او لښکر نه وی خبر و. بس روب کې ورسره هغې لګېد. نو چې دا ټول خلک وتښتېدل، ما نه ویرېدل، نو تاسو ولې ونه وتی؟ وی مونږ د خدای کور کې وو، مونږ د خدای د کور نه څوک نشي ایستی. مونږ چې د خدای کور کې یو په مونږ د چارو به نه راځي. مونږ چې خدای ته ناست یو دغه وخت مونږ الله نه یریږو، بنده نه یریږو. الله بادشاه مدد وینو بنده بسی او بنده نه یره بسی. مونږ خدای نه یریږو، خدای ته کور کې ناست یو. چې خدای ته کور کې ناست او ته خدای ته کېناستې، نو بیا یره د هغه خدای نه پکار ده، بنده بسی او د هغه یره بسی. واقعي د عرفات په میدان کې یو سړي سوال کو، خیر راوړی خدای مو بخا. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته فکر شو چې دوره اوچته کړه، په دا مخ یې وو، په دا دوره په دا مضبوط سه غدار ورکړ. وی په دې میدان کې او په دې ورځ بیا د خدای نه ما سوا د بل چا نه سوال؟ دا میدان کم میدان دی؟ دې میدان ته خو مخلوق د دنیا د ګوټ ګوټ نه راځي، او دې ورځې ته د دنیا مخلوق د ګوټ ګوټ نه راځي. سله راځي چې د الله نه وغواړي. دا ورځ او دا میدان او د الله نه ما سوا د بل چا نه غوښتنه، مخلوق نه سوال کې، بل ځای کوه دلته به نه کې. واقعي چې سړی جومات ته راننوت او جومات کې الله ته ودرېده، په کار دی چې دی دغه وخت کې د چا نه وغواړي. شوق سره وایه الله نه وغواړي، بس ودرېدې خدای صراط مستقیم. خدایا مطلب نه ایاک نعبد ایاک نعبد، خاص تا ته ولاړ یم، ستا په دربار کې عاجز درخواست کوم او تاله عبادت کوم. و ایاک نستعین، دا طالبان پې پوهېږي د ایاک مخکې شوی دی د خپل ځای نه، دا ضمیر مخکې شوی دی. معنا څه؟ الله خاص تا نه مدد غواړم، خاص تا نه، د بل چا نه نه ګورې. خاص تا نه مدد غواړم، بل چا نه نه غواړم. نو زه د خدای په کور کې ناستم، نو زه ولې د بل چا نه ویرېږم؟ او د خدای د کور نه به معصوم نو څنګه وباسي؟ نو تاتاري شهزاده غوسه شو، سترګې یې سرې شوې. وی رو مې نه ویستې څوک، ته چې د خدای د کور نه څوک نشي ایستلی، نو رو یې نه مې ایستې څوک، او زنځیرونو باندې مې ونه تړلی څوک، د زنځیرونو مې لاس اوښبو ته درته وانه کړو، دلته مې رو نه ویستې، ځان ته مخامخ مې ونه دروړې چې ستا خدای بچ کړی. ماشوم هغه ورته مړه غلی کېنه، راټوټی لکې، او غټې غټې خبرې دې شروع کړې دي. دا ستا زنځیر به سي او اتکړی به دې سي. او دغې وخت کې شیخ احمد وی الله، او چې د الله نوم یې واخیست، نو اتکړی ټوټې ټوټې لاندې پرېوتې، زنځیرونه لاندې پرېوتې. دا زنځیر د خدای نوم ته کېدی شي؟
دا زنځیر د خدای نوم ته ټینګېدی شي، دا کړی د خدای نوم ته ټینګېدی شي، راغونډې که ټوټې دې اوس راغونډه وه. خو چې دی وویو زنځیرونه پرېوتل او ټوکړې ټوکړې شي، نو شهزاده پر پیدو شو. واقعي زما وروڼو دا یقین جوړېدل ګران دي. د خدای په نوم کې دا طاقت شته، د خدای د نوم دا زور شته. صحابه کرام چې به یو کس په سوونو خلکو ورنیغ شو، په سوونو، او پورې پورې به ترې ووته او دغه سوونه به یې ریز مریز کړل، نو هغې به یو ټکې وې، هغه به څه اټم بم. اټم بم څنګه اټم بم به و؟ د اټم بم نم زیات، هایډروجن بم نم زیات، به څو هغې به وې الله اکبر، الله ډېر لوی دی. مونږ باندې وایو که نه الله اکبر؟ کم لفظ خدای تعالی ایښی دی الله اکبر. هلته اقامت کې بیا وې الله اکبر، او هلته چې مانده ته ودرېږي بیا وې لاسونه مو اوچت کړي چې خدایه ګورې. لاس اوچتولو کې څه مقصد؟ چې خدایه هر څه نه بري، لاس مې اوچت کړل هر څه نه بري. الله اکبر خدای تل لوی، ډېر لوی. الله اکبر څه معنا؟ الله ډېر لوی، د خدای نه لوی څوک نشته، خدای سره همسر څوک نشته، خدای ډېر لوی. هغه نمرود چې د خدای دعوې کړی، نمرود به وایي زه خدای، الله ویل نشه که نه سم شه سم شه. استدراج ورته موږ په عربۍ کې وایي. خدای بعضې وخت کې یو سړي له مهلت ورکړي، پرېږدي مهلت ورکړي 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 ورکړي، نو دې نور هم ښکر اوچت کړي اوچت کړي اوچت کړي، نو بیا خدای یو ټس ورکړي لاندې راوغورځوي. دی وایي دا د خدای نعمت دی، د خدای نعمت دی. د هغې داسې مثال لکه مږې ته چې په پنجره کې غوښه کېد، مږې ته چې پنجره کې غوښه کېدې، نو مږه خو پې ګمان د نعمت کوي، خو هغه نعمت نه هغه څه شی وي، هغه د مږې د نیوو دپاره یو اسلحه یي، نعمت نه. هغه یې ورته ډېره خشته کړي چې څوک یې ورته اږدي، ورته یې ښکلي کړي، اوږه م پې واچوي، مسالې م پې واچوي، په غوړو کې توم ترسوي چې ښه خوشبویه شي، چې دا مږې د سوړو نه هم ورپسې راوړي. نو مږه وایي لوی نعمت دی، ګډېږي ورته او وردننه شي، بچو ته م وایي چې شا به یې راځئ نعمت دی نعمت. چې چا لټې ښودې دی هغه یې بچې لږه غوندې وخوره، خیر اوس به در سره پوهېږم، ډنډه ورسره لاس کي، اوبو کې دې منډم سره د دې لټه او ټوټې ټوټې به دې کړم. تا خو زما ټولې کور سوري سورې کړی دی، تا خو زما ټولې جامې غار غار کړې دي، پرېږدم. هغه رزق چې پنجره کې پروت دی مږې ته نعمت ښکاري، حقیقت کې قهر او غضب دی د مږې د میوو. د فاسق او فاجر او د کافر رزق او د دنیا خوشحالي هغه د مږې د پنجرې ټوکړه ده. خدای زمونږ رزق هغسې نه کړي، زمونږ دا د خدای نعمت کړي، زمونږ دا د خدای نعمت کړي، زمونږ دا هغه دی پلار چې ماشوم د ټوټه نوړی جدا کړي او هغه ماشوم وایي دا نه خورمه، دا خو خوشبویه نه ده، دا خو غوړو کې نه ده سره شوې، او بچې وایي نه که نه بچې ډاکټر غوړي در باندې بند کړي مری دې خوب ده، او منت ورته کوي چې خوره. زمونږ دا رزق هغسې خوشبویه نه دی، خو الله وایي نه که نه هغه دله نه دی، هغه شی هغه مږې هغه دا د لسد ده نعمت. به هر کیف د الله د نوم زور، د الله په نوم کې چې صحابه به وي الله اکبر، کافر به تښتېدل. الله نوم ډېر زوروه. نو چې شیخ احمد سربند، یو شیخ احمد سرهندي دی، هغه جدا دی، دا بل سربند، چې هغه وي الله اکبر ټوټې ټوټې، نو په شهزاده الله چول لګېد، چوله چې پې ولګېد، وایي بس ځه تاسو ته څه نه وایو، ښه ځئ خپل جومات کېنئ پکې خپل کار کوئ. او فوج ته وایي دا بابا او دا د خادم، ته ته به غږ نه کوئ، ته دې په خپل جومات کې چې څه کوي نو کوي دی. نو دی راغی غریب او جومات کې کېناست او خپل ذکر و اذکار یې شروع کړل او خادم ورسره خپل ناست دی. نو شهزاده ته خو مرتبه معلومه وه که نه، ګوره د خدای نوم ته کمال ته یې ګوره اوس. نو کله کله به راته وله پټ به راته چې دا سړی خو د لوی مرتبې خاوند دی، د ده د خولې نه خو د خدای یو نوم وتلی او اوسپنې ټوټې کېدل دي. نو کله کله به وله راته ما ته دوا وکړه. نو شیخ احمد ورته و یو ځل وی شیخ احمد سربندي وی هلکه مسلمان شه که
اسلام راوړه دا مرتبه به تا ته میلاو شي مسلمان شه به صاحب ستا دا دین مې خوښ دی ما په سترګو ستا د خولې زور ولید او د دې نوم زور مې په دا ولید په خپله خو که دې وخت کې زه مسلمان شمه نو وجنې مې دا خلک مړکۍ مې وی ګوره زه راته یو خبره وی مسلمان شه مسلمان نو چې کله بادشاه شي نو بیا به خپل ایمان ښکاره کې اوس یې پټ وساته وی ښه زه به بادشاه کېږم ما نه خو مشران رونه دي ترونه دي نیکونه دي زه به څنګه بادشاه کېږم وی زما زړه دا وی کشف دې ته څه وی کشف ورته وی زما زړه دا وی دې ته کشف هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري او د زړه په سترګو ښکاره شي هغې ته کشف دا د نیکانو صالحانو عالمانو ته خدای پاک باندې وښکوي دې ته کشف دا کېږي د رضالو سابق صاحب دا الله دې په قبر انوار نازل کړي مولانا صبیح الدین صاحب سابق صاحب او زمونږ د عمرزو صاحبزاد عبدالباری جان صاحب صاحبزاده صاحب خدای دې وبخي دواړه اوس وفات دي دواړه دارالعلوم دیوبند فاضله ما ته په خپله سابق صاحب وي دته ما په خپله او یوازې ما نه ډېر ښه ګواه نشته بې مونږ په دارالعلوم دیوبند کې وو زه او صاحبزاده عبدالباری جان صاحب نو مونږ وی چې زو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات ځکه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډېر الله ته رسېدلی سړی لوی عالم لوی مفتی اعظم د دارالعلوم دیوبند لوی مفتی او د تصوف لوی امام د ذکر و اذکار او د څلورو طریقو پیر لوی سړی لوی علم هم خدای ورکړی نو مونږ وی چې یاره بیا مونږه پاکستان ته لاړ شو هغه وخت یو هندو پاکي یو لکه خپل وطن ته لاړ شو نو بیا به ارمان کوو چې یاره دیوبند کې مونږ وخت تېر که خو مولانا اشرف علي صاحب سره ملاقات وکړه زه چې ملاقات ته لاړ شو نو صاحبزاده عبدالباری جان صاحب او زما رایه وه نو مونږ وی چې تانبون د دیوبند نه لرې زه ملاقات کوو یو دریم زمونږ ملګری دی هغه نوم یې ما ته واخیست خو زه تاسو ته نوم نه اخلم دریم ملګری و چې هغه ته مونږ ووې چې هلکه مونږ خو د مولانا اشرف علي تانوي صاحب ملاقات ته ځو تانبون ته او ته هم راسره لاړ شه هغه وې مړه دا پیرانه دا پیسه ټکه او پیسې خوري د خلکو نه جیبونو کې اچوي او دا بد ردې شروع کړل خو زما وروڼو اهل الله پسې بد به نه وایه دا یاد وساتئ دا زما دا یو وصیت ذهن کې واچوئ څوک چې د دین لږ کار هم کوي بد به نه وایي په دې الله خبره کړي او بیا عالمانو پسې چې خولې نه بد ونه ښیي ته به مړه ما خو پرون هم کنځل کړي وه بل ما ته خو خدای سونه وي نه وایي خو څه موده پس او د والو مختلفې طریقې دي من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب الله وایي ګورې سم شه او که دا چل دې وکړو نو زما د طرف نه اعلان جنګ دی بهر کیفو وی دې دریم غیبت شروع کړه چې زه نه ځم اشرف علي سي او دا بد ردې شروع او دا پیسو ته او دا شیخي او پیري او مریدي دا خو ټول د پیسو دپاره هلکه داسې مو وایه هغه داسې عام پیر نه دی یو عالم دی مفتی اعظم دی او ډېر نیک سړی دی او ته مه کوه خیر د دله نو غیبت یې کو خو مونږ وی راته هلکه مونږ زو ملاقات دلته خو هسې به تماشا وکړې که ملګرتیا وکړه ډېره ښه وی په لاره ځو او دې په ټوله لاره د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بد وی یاره مونږ هم بیا ستومانه وو چې دا به لم طرف پر ځان سره روانه کړه خو بس اوس ملګری دی هلکه مه کوه غیبت بد مه وایه وی چې لاړو خانقاه ته ورسېدو نو دا هغه وخت و چې اخري وخت و نو خانقاه کې خپل آداب او چې دا چا ملاقات له لاړ شي ګورې د هغه د آدابو خیال به تم ساتئ نو د خانقاه چې کوم مشر خلیفه و نو هغه راته و چې مولانا صاحب دې وخت کې کمزوری دی نو ګورې وخت به ډېر نه تېروئ مختصر وخت به تېروئ بس ډېر وخت به نه چاله نه خرابې
او چې څنګه ورننوځي نو هغه به دنه د دریو خبرو تپوس کوي نو چې تاسو ورته جواب په ذهن کې تیار ساتلی ابدا یو تپوس دا کوي چې کون ہے څوک یې دویم تپوس به دا کوي چې کہاں سے آئے ہیں کم ځای نه راغلی یې دریم تپوس به دا کوي چې کس لیے آئے ہیں کم ځای سره پار راغلی نو تاسو به ورته ځانه مو ښایي چې کم ځای نه راغلي هغه ځای به مو ورته وښایي او چې څه راغلي هغه به ووایې خو ګور یو خبره به کوئ که دواله راغلې وی دواله راغلي که بیعت راغلې وی بیعت راغلي که مسئلې تپوس ته راغلې مسئلې تپوس ته راغلي که اسې ملاقات ته راغلي وی صاحب اسې ستا زیارت ته راغلي یو خبره به کوې دوه درې به نه کوې د هغه اوقات ډېر قیمتي دي اوقات به نه خراب وي یاره وایي چې دراته دا خبره وکړو موږ هم پره پیدو شو چې خدای دا خو ځان له قینجونه پکې راووته او قیدونه پکې راووته او چې څنګه ورننوتو نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ناستو ڈڑے والے نو فوراً تپوس کہ کون ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو کس لیے آئے سو کہ منگوے صاحب ہم طالب العلم ہیں طالبان دین طالبان اور دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دارالعلوم دیوبند نہ راغلی اور بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا د پر راغلی وی ما ته وکتل چې تشریف رکین صاحبزاده عبدالباری جان صاحب ته وکتل وی تشریف رکین هغه دریم مرګري دغلته خو سم دی او چې دا په لار او په دیوبند کې غیبت کو و چې هغه ته وکتل هم کېناستو وی هغه ته فورا وی اټو خبیث اټو خبیث اټو خبیث اوزه پاسو وی هغه لکه سستي وکړه چې وټاو ته خبیث اټو نکل جاو وی سړی چورلټ ویست دې ته کشف دا د غیب علم نه دی دا غیب علم جدا شی ده دا غیب علم چې یو سړي سره د یو شي علم وي که نه نو چې دی کله بیداري او نشه وغیره وتلي نو هر وخت وتایي او کشف هر وخت نی چې کله خدای پاک وغواړي نو راولي او چې خدای نه غواړي نو نی بیا فعلم کله کله ذهول غفلت راځي کشف باندې ذهول غفلت نی کشف چې خدای کله وغواړي باید بیا پوره وي چې ونه غواړي بیا نی دې ته کشف وایي سیبا بس سړی چورلټ پاسه ویوست او بس موږ ته بیا دا وکړه موږ ته ویل چې دا خبیث دی دا خبیث دی تاسو کې نه موږ ته خړې را دا وکړه چې بار وته موږ ته چې پته راته ولګېده ته دا پیرانداز د مولانا اشرف علي صاحب کشف درته معلوم شو دی نه خو یو زه خبرم یو ته یو دا درې کسه خبرو د خانقام ته څوک نو خبر هلته د غیبت کو په لاره د غیبت کو ورته پته ولګېده خدای ورته پته ورکړه وی وسته کې وی نه وست دې ته څه ویل کېږي کشف دا د نیکانو خلکو ته عالمانو ته کله کله خدای پاک وکړي نو شیخ احمد سربندی شهزاده تاتاری ته وایي چې اوس ایمان راوړه مسلمان شه او کته ما خلق وجني ټول کافر دي نو ډېر نو تا ته به څه موده پس بادشاهي ملاویږي نو بیا به د یاره نی بیا به د خپل ایمان ښکاره کې اوهو ما ته بادشاهي ملاویږي ما نه خو په میر ډېر خلک مخکې پراته دی بس وایي زما زړه دا و چې تا ته بادشاهي ملاویږي تاتاري شهزاده خو د هغه د ذکر زور لیدی مسلمان شو پټ او کله کله براته شیخ احمد صاحب له هغه نه به دین هم زده کوه هغه سره به دعا م وکړله په ځان یې څوک نه پوهېږي چې زه مسلمان یم او ټیک 13 کاله پس خدای بادشاهي ورکړه 30 سال پس او چې کله بادشاه شو نو بیا راغی شیخ احمد صاحب له وی صاحب ستا خبره خدای رښتونې کړه بادشاه شو اوس به واده هم پوره کې تا خو څه پورې اسلام پټ اوس بیا ښکاره کې بالکل به ښکاره کوم اعلان یې وکړ چې زه مسلمان او 13 کاله مخکې ما د دې پیر صاحب نه بیعت کړی دی او ما ایمان راوړلی دی او چې څومره زما رعیت دی ټول به مسلمانېږي هغه څومره چې رعیت او خدای ټول مسلمانان کړل بنیاد یې چې موږ ولټو د خدای ذکر نو
وذكر اسم ربه فصلى ولذكر الله اکبر. د خدای د ذکر نه لوی شی بل نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا جامه چې کله پاک دا د خدای ذکر کوي چې خیره نشي د خدای ذکر پریدي. ولاړې اوبه روانې اوبه د خدای ذکر کوي او چې کله دا ودرېږي د خدای ذکر پریدي نو بیا خاشي. او کمه څانګه چې شنی د خدای ذکر کوي او چې د خدای ذکر پرېښو نو اوچه شي. او کم کب چې په دریاب کې جمدی دی د خدای ذکر کوي او چې کله ذکر پرېښو د ښکاري په جال کې راشي. او کمه مرغۍ چې په هوا الوزي دا هم ټول ذکر کوي. ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. هر سیز د خدای ذکر کوي او تاسو د دې سیزونو په ذکر او په تسبیح پوهیږئ نه. نو چې کله د مرغۍ ذکر پرېښو نو د ښکاري په جال کې بیا واقع شي. نو خدای به یادوي د الله ذکر به کوي په دې به ستا زړه جمدی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی هغه زړه چې ذکر کوي دا جمدی دی. کم زړه چې ذکر نه کوي دا مړ دی مړ. نو قد افلح من تزکا. دا هغه صفایه او د تزکی الله وی هغه سړی چې د خپل باطن پاک کدا کامیاب دی. دی مقصد ته ورسېد. او د باطن پاکوالی په دوو څیزونو راځي. یو په ښکلې عقیده چې د ګنده عقیدې نه ځان وساتې دا په علم کلام کې بیانېږي. او یو د باطن صفاوالی په تصوف او په طریقت راځي دا په علم الاخلاق او علم السلوک کې معلومیږي. د زړه زنګ دا پې لرې شو زړه صفا شو نو الله طریقه ښیي. یو ذکر ما تیره جمعه درته ویلي نبی علیه السلام فرمایي وی دا زړونه زنګ کېږي. تپوس یې وشو د الله رسوله صفایي څه ده؟ نو ما دوه ویلي یو مرګ یادول او دویم څه شی دی؟ ذکر. بلکې کثرت و ذکر الله د خدای ډېر یاد ډېر الله یادول. او دویم څه شی دی؟ منځ فصله. ذکر اسم ربه بانگی ہوئے. ذکر اسم ربه قامت مشو. ذکر اسم ربه چی پمانز ادرد نیت مکاللہ استاد پارا. ذکر اسم ربه بی اللہ سچت کوئی اللہ اکبر فصلا. دا خود عبادت مندگی اکرا بیا پا منز خدای دیر زیاد خوشحالی. منز اغا عبادت تے چې الله پاک په منځ باندې ډېر زیات خوشحالي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت سو ګوره د پریشانو یو علاج ذکر دویم منځ. صحابي وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة فزع الى الصلاة وی چې کله به یا فزع الى الصلاة چې کله به نبی علیہ السلام د یو څیز د وجې نه غمجن شو او تکلیف په پراغې په مانځه به ودرېد فورا به مانځه ته ودرېد او د رسول الله مبارک غم به پسو هم درته وویل په مال غمجن شوی نه دی چې د بچو د وجې نه ټینشن او غم کې نه دی پروت نه د نوسو نه نوسې وفات شو زوی وفات شو سوی ان لله ما اخذ وله ما اعطى چې سراک لم د خدای دی چې واغشت لم د خدای دی په دې غم نه دی. شیخ عبدالقادر جیلانی موږ په مال غمجن کېږي فطري تقاضا ده زه غمجن کېږم تاسو مال چې هلاک شي بنده غمجن کېږي خو د لویو خلکو په مال غم نه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی مالدار سړی و تاجر اوسه بحری کشته په ډکېتلې د سودا نو ناستو یو سړی ولا راغی وی صاحب ستا بحری جاز غرق شو
اوبو کې ډوب شو لږ ساعت یې سترګې پټې کړې وې الحمدلله الحمدلله لږ ساعت پس بله اطلاع راغله وی صاحب بچ شو اوبو کې بس ډوبېده خو بس الله بچ کا وی الحمدلله نو یو مرید ورته وایي فقر کېدو باندې هم الحمدلله وی او په بچ کېدو یې هم الحمدلله وی چې شی د انسان ته تاوان ورسېږي نو حدیث کې خو الحمدلله نه دی بلکې دی به څه وایي انا لله و انا الیه راجعون دا مې یو ذکر دا وایه چې کله هم یوازې مړی نه چې مړی شو مصیبت ورسېد اذا اصابتهم مصیبه مصیبت ورسېد نو بیا به انا لله بجلي چې لاړه شي به وایه ښه انا لله و انا الیه راجعون بل څه تکلیف پیښ بس فوراً وایه انا لله و انا دې سره تکلیف او غم دل ختمیږي کمیږي نو د تکلیف چې کشته ډوبه شو خو تعالی پکارلو چې داسې دی ویلې وي چې انا لله و انا الیه راجعون نو تا الحمدلله ولیکه وی خبره دې ټیک ده خو ما په بل سیز الحمدلله وویه بل سیز دا و چې کشته غرقه شوه نو ما دې اړه ته وکتل چې اړه خفه دی که نه ولې کشته بحري جز غر کېدل دې کې خو ډېر لوی مالي او ډېر لوی تاواني نو ما وی چې اړه خفه دی که نه دی نو اړه مې توجه ورکړه نو چې اړه مې توجه ورکړه نه خفه نو ټیکو اړه وی خدای نو تا واغېشته او تا راکړی نو دې کې څه دي نو ما د زړه په هغه خوشحالی الحمدلله وویل او چې بیا بله اطلاع راغله چې شی برابر شو نو چې یو نعمت د خدای پاک درکړي یو نعمت د غر کېدو نه بچ شي نو بیا به څه وی الحمدلله به نو ما بیا هم الحمدلله وویل نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فکر مندي په څه وه په مال او په دولت نه ولې درته یې وی یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک له نو د حضرت جبریل علیه السلام په دې مخکې لږ د خفګان اثراتو حالانکه فرشتو باندې غم نه راځي تکلیف نه راځي بیماری نه راځي هغه خدای را دې نه پاک ساتلی خو انساني شکل کې نو چې بنده انساني شکل کې د انسان هغه خاصیتونه پکې ظاهري راځي نو په دې مخ او په دې شکل د خفګان لږ آثار انساني شکل کې نو حضور پاک ته تاسو کوي جبريل زه پریشان غوندې نه وی الله رسول یم ولی وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر چې دې ته هم د خدای بعضې بندګان دننه کېږي نو جبريل دوزخونه که دوزخه وینا اوه دوزخه دي اوه دوزخه دي یو بل د پاسه دي الله رسوله یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک وي د الله رسوله ټولو لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار منافقین به لاندې پراته دي منافق پېژنې دوه قسمه دي یو عقیدوي دی یو عملي دی عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خولې مسلمان لکه عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري لکه کافر په خولې مسلمان مونځ به هم کوي د سره عبدالله ابن ابی به جهادونو له هم ته مونځ به هم کوه روژې به هم نیولې لیکن نه د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي نو چې څوک په ظاهر مونځ هم کوي پټکې دې هم وي ګیره دې هم وي هر څه دې وي خو چې دغه نه د دین دشمني چې د اسلام به کله ختمېږي دا مسلماني به کله ختمېږي دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي دا منافق دی دا خطرناک شی دی به لاندې درجه کې دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوتلي خفه کېږه مه بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف مخکې ورځو کې سوات ته تلم سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوز ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه ګوره اوس ښه د دین دې دشمنۍ اوس دا د انجیوز دا جنۍ چې ده
نیمچلو پټی په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډې ګیټې هم ښکاره دي او نرۍ جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې هغه ښځې ته وایي او دې څه کوم خو د کور کار کوم که وی بار نه ګرځې وی بار څه کوم نه څه کار روزګار وي کار روزګار مې خاوند کوي که نه ښه داړو بار وځې نه په دې کور کې که نه دا مونږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور دا ښکلې خبره ده وقرن فی بیوتکن کورونو کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج وزیر وزا خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه